يا لغتي عربية حسبي بأن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دے چې بنده د مځکې پر مخ باندې کم اعمال کوي الله تعالی د هغې ترتیب حساب لیکي. یو په اوه باندې هم ورکوي، یو په اویا باندې هم ورکوي، یو په 200 باندې هم ورکوي، یو په 100 باندې ورکوي، یو په 100 باندې. د هر عبادت لپاره الله تعالی یو خپله درجه او مرتبه لیکلې ده، لیکن روژه په دغه درجه او مرتبه کې نه ده. د روژې د عبادت حد نه دی معلوم چې د هغې دپاره الله تعالی یوه په 100 باندې ورکوي، بلکې الله تعالی وایي الصوم لی و انا اجزي به. روژه د بنده زما دپاره نیولې ده، د هغې بدله زما د شان مطابق زه پخپله ورکوم. او الله تعالی د دې بدله ځکه ورکوي چې روژه هغه عبادت دی چې په دې کې د بنده سره ریاکاري نه کېږي. په عامو عباداتو کې د ریاکارۍ ګمان او احتمال کېږي، په لمانځه کې کېږي، په صدقه کې کېږي، په خیر و خیرات کې د انسان سره ریاکاري کېږي. لیکن روژه څه ته وایي؟ د سهاره څخه تر ماښامه پورې خوله د خوراکه څه بندول، د څښلو څه بندول، او دا بنده په هر ځای کې کولی شي. چې کله په یو پرده کې نهام سو هم خوراک کولی شي، هم اوبه څښلی شي. چې کله غسل خانې له ورغلی یکړ سو تنها سلو، بیا د هم خوراک کولی شي، هم څښل کولی شي. لیکن چې نه کوي، د دې مقصد دا دی چې صرف د الله تعالی د رضا دپاره یې روژه نیولې ده، او الله تعالی پر دې ته په پټه حالت کې قدرت ورکړی دی، لیکن دی د هغې خپل قدرت بیا هم غلط استعمال نه کوي. د دې څه دا معلومیږي چې روژه صرف د الله دپاره ده، او کم عمل چې د الله دپاره یې هغه عمل د ریاکارۍ څخه لري. او الله تعالی ته په دې ټولو عباداتو کې هغه عمل ډېر محبوب وي چې هغې کې ریاکاري نه وي. نو ځکه نورو اعمالو کې د ریاکارۍ احتمال کېدی سي، لیکن روژه کې چونکې د ریاکارۍ احتمال نسته. البحور ومنك خير الدر والمرجان